ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله او امید چې روغ صحت به ولرئ. د نن ورځې درس د لسم ټولګي فزیک 5م درس ده او موضوع مو د واحداتو ډولونه دي. مخکې له دې چې د واحداتو په ډولونو باندې بحث وکړو، په تیر ساعت کې مو اساسي واحدات او د هغوی تقریبا 7 ډولونه تعریف کړل او په دې برخه کې اوس اساسي او فرعي واحدات پیژنو. د واحداتو ډولونه، واحدات په 2 ډوله دي. واحدات په 2 ډوله دي. یو له هغوی څخه اساسي یا اصلي واحدات او دوهم له هغوی څخه فرعي یا اشتقاقي واحدات. ښه، څنګه یې تعریفولی سو؟ هر یو ډول څنګه تعریفولی سو یا څنګه پیژندلی سو؟ اول اصلي واحدات پیژنو. اصلي واحدات داسې تعریفوو چې د هغه واحداتو څخه عبارت ده چې په ځانګړي ډول باندې تعریف شوي وي، یعنې د نورو واحداتو د ترکیب څخه نه وي جوړ سوي. لکه د مثال په ډول باندې د اوږدوالي واحد، د اوږدوالي واحد متر، دا یو اساسي واحد. یا د کتلې واحد، کیلوګرام. یا د وخت واحد ثانیه یا سکند. ښه، دغه واحداتو ته اصلي یا اساسي واحدات ویل کیږي چې شمېر یې 7 واړه مو تعریف کړي دي. دویمه برخه کې فرعي واحدات تعریفوو. فرعي واحدات داسې تعریفوو چې د هغه واحداتو څخه عبارت ده چې د اصلي واحداتو د ساده عملیو ضرب او تقسیم او جذر څخه ترلاسه شوي وي. لکه د مثال په ډول باندې د سرعت واحد متر پر سکند. ښه، متر پر سکند که چېرته مو وکتل سي، ځکه ورته اشتقاقي واحد ویل کېږي چې متر یو د اوږدوالي اصلي واحد ده او سکند دویم د وخت اصلي واحد ده، خو دوی د ترکیب یعنې د تقسیم څخه چې کوم واحد ترلاسه سوی ده نو دې ته اشتقاقي واحد ویل کېږي. یا لکه کثافت، ګرام پر سانتي متر مکعب، دې ته بیا هم اشتقاقي واحد ویل کېږي. ځکه که وکتل سي کتله او اوږدوالی یو له بله څخه ضرب شوي او یا هم تقسیم شوي په دغه حالت باندې ترلاسه کېږي. او همدارنګه لکه د سطحې واحد متر مربع. متر مربع تاسو وګورئ، متر مربع په اصل کې د متر ضرب د متر څخه ترلاسه شوی. نو کله سره ضرب سي متر مربع ورنه ترلاسه کېږي او متر مربع د سطحې واحد کېږي، نو دا ډول واحداتو ته اشتقاقي یا فرعي واحدات ویلی شو. یو ځل بیا ورته لنډ نظر کوو. اصلي واحدات مو ټول په 7 ډوله باندې وو او 7 واړه مو تعریف کړل. د نورو واحداتو ور ترکیب ته یا د هغوی ور یو ځای کولو ته پکې ضرورت نشته. فرعي یا اشتقاقي واحدات بیا ټول د اصلي واحداتو د ترکیب څخه جوړ شوي دي او لنډ یو څو مثالونه په همدغه شکل باندې د تاسو حضور ته وړاندې کړل. په دې برخه کې ځینې داسې واحدات پیژنو چې موږ به د ځینو محاسبو په برخه کې ورسره سروکار ولرو. په لنډ ډول باندې په دې باندې یو مرور نظر کوو. اول یو له هغوی څخه انچ. یو انچ 2.450 سانتي متر. یو انچ 2.450 سانتي متره ده. دویم یو متر بیا 3.28 فوټه.
او له هغې څخه وروسته دریم یو ګز یا یر دا بیا مساوي له 3 فوټه سره ده پوره 3 فوټه او یا د سانتیمتر له نظره ایښودلی سو چې 1.4 سانتیمتر معنا دا سوله چې یو ګز مساوي کېږي له 1.4 سانتیمتره سره او یا ویلی سو یو ګز پوره 3 فوټه ده له هغه څخه وروسته څلورم یو فوټ بیا مساوي ده له 10.8 سانتیمتره سره له هغه څخه یو بل د کتلې واحد سلګ SULG سلګ د کتلې واحد ده او دا کتلې واحد بیا 14.8 کیلوګرام یعنې دا معنی چې یو سلګ کتله په اصل کې 14.8 کیلوګرامه کتله کېږي له هغه څخه وروسته شپږم پوند یا البي یا لیبره دا به مساوي سي بیا له 450 ګرام فورس کویس دا بیا پوند بیا د هغه واحد ده د قوې واحد ده او دغه د قوې واحد 450 ګرام فورس کېږي دا هغه واحدات ول کوم چې په موضوعاتو کې په لږه اندازه باندې کارول کېږي هیله امید ده چې په دې برخه کې به تاسو پر ډول باندې پوهاوی ترلاسه کړی بله موضوع مو د 10م ټولګي یوه بله مهمه موضوع وکتور تعریفوو چې وکتور څه شی ده وکتور مو داسې تعریفوو چې جهت لرونکي قطعه خط ته وکتور ویل کېږي معنا دا سوله چې په دې کې دوه شرطونه په وکتور کې دوه شرطونه عمده شرطونه واقع شول دوه عمده شرطونه پکې واقع شول یو له هغوی څخه جهت باید ولري یو بل دا خط باید قطعه خط وي قطعه خط په دې معنا باندې چې واضح او معلوم مبدا او انجام باید ولري معنا دا ده چې دا ډول یو خط ته وکتور ویلی نشو ځکه دغه مبدا په دقیق ډول باندې معلومه نه ده دا یو وکتور کیدای نشو یا مثلا جهت خو لري خو دې ته موږ یو وکتور ویلی نشو ولې ورته وکتور نشو ویلی ځکه چې قطعه خط نه ده انجام یې په دقیق ډول باندې معلوم نه ده د اوږدوالی موږ په حقیقي ډول باندې تعینولی نشو چې دا به 10 سانتي متره اوږدوالی ولري 20 به ولري 10 به ولري څومره اوږدوالی به ولري معنا دا شوله چې د وکتور په تعریف کې موږ دوه عمده او اساسي نقاط ترلاسه کړه او هغه پکې دا دي چې جهت لرونکي قطعه خط ته وکتور ویل کېږي یو به معلوم جهت ولري او بل به دا خط قطعه مستقیم خط وي د وکتورونو په برخه کې که داسې فرض کړو چې دا مو یو وکتور ده د ای وکتور ده نوم ورته ورکوو دا چې په عموما کله چې د مقدارونو یا د کمیتونو شمېر زیاتېږي نو د دې لپاره چې وپېژندل سي باید هغوی ته نومونه ورکړل سي لکه مثلا دا اوس یو د ای وکتور سو په دې وکتور کې 3 مهم نقاط دي او 3 مهمې برخې دي دا هره یو برخه باید موږ وپېژنو یو له هغوی څخه د وکتور مبدا بل له هغوی څخه د وکتور جهت بل له هغوی څخه د وکتور انجام ښه هر یو څنګه تعریفولی سو اول د وکتور مبدا د وکتور مبدا د هغې نقطې څخه عبارت ده چې یو وکتور د همهغې نقطې څخه په حرکت باندې پیل کوي یا د همهغې نقطې څخه شروع کیږي دویم د وکتور انجام د وکتور انجام د هغې نقطې څخه عبارت ده چې یو وکتور د همهغې په لوري باندې حرکت ترسره کوي
د وکتور جهت د وکتور طرف ته یا لوري ته د وکتور جهت ویلی شو. په بله برخه کې د وکتورونو ډولونه وایو. د وکتور ډولونه، دا ډولونه موږ څنګه تعریفولی سو یا کوم مهم ډولونه چې باید په دې برخه کې موږ مطالعه کړو. اول له هغې څخه موازي وکتورونه. موازي وکتورونه څنګه یې تعریفولی سو؟ موازي وکتورونه د هغه وکتورونو څخه عبارت ده چې نه دوی خپل منځ کې او نه د دوی د امتداد څخه تقاطع نقطه ترلاسه شي. او دغه وکتورونه بالفرض یو یې د A وکتور ده او بل هم د B وکتور. دې وکتورونو ته اوس موازي وکتورونه ویل کېږي. موازي وکتورونه په دې معنا باندې چې دوی دواړه په خپل منځ کې نه دي سره قطع کړي، یعنې مشترکه نقطه نه لري او نه د دوی د امتداد څخه مشترکه نقطه ترلاسه کېدلی شي. مثلا که دا وکتورونه چېرته وغځول سي یا اوږده سي له دوی څخه به کومه مشترکه نقطه ترلاسه نه شي. دا ډول وکتور ته موږ تاسو موازي وکتورونه ویلی شو. خو په دې برخه کې یوه خبره مهمه هغه دا ده چې مهمه نه ده چې په موازي وکتورونو کې دواړه وکتورونو مقدارونه سره مساوي وي. که یو مقدار لوی وي او بل مقدار کم وي هم خبره پکې نشته. بل په دویم ډول وکتورونو ته بیا مخالف مساوي وکتورونه تعریفوو. مساوي وکتورونه داسې تعریفوو: دوه موازي وکتورونه چې مقدارونه یې سره مساوي وي عبارت د مساوي وکتورونو څخه ده. معنا دا سوله چې دغه وکتورونه مساوي وکتورونه هم موازي وکتورونه دي، خو یو شرط پکې اضافه دا ده چې دغه دواړه وکتورونه به په خپل منځ کې مقدارونه سره مساوي وي. او دلته په موازي وکتورونو کې مهمه نه ده چې دوی مقدارونه دي یو له بله سره مساوي وي، خو په مساوي وکتورونو کې بیا مهمه ده چې مقدارونه دې خامخا په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي سي. د مثال په ډول باندې دا د A وکتور ده، دا د B وکتور ده. دا د A وکتور مساوي ده د B وکتور سره. مقدارونه یې سره مساوي دي، هم جهته هم دي، په یو لوري باندې هم دي، نه یې دوی د امتداد څخه تقاطع نقطه ترلاسه کېږي او نه اوس پکې د تقاطع نقطه وجود لري. مثال ورته عددي مثال ورته څنګه ورکولی سو؟ مثلا که چېرته هم دا د A وکتور وي او دا 10 سانتي متره یا 10 یونټه اوږدوالی ولري او دا یو بل وکتور وي د B وکتور وي، دې هم 10 یونټه اوږدوالی وي. دا دواړه مساوي وکتورونه دي، دوی دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي دي او ځکه چې مقدارونه یې هم موازي دي او مقدارونه یې سره مساوي دي. له دې څخه اوس یوې نتیجې ته رسېدلی شو. مساوي وکتورونو ته موازي وکتورونه ویلی شو، مګر هم موازي وکتورونو ته بیا مساوي وکتورونه نه شو. یا مساوي وکتورونه په یو بل ډول باندې هم تعریفولی سو او هغه دا چې مساوي وکتورونه د هغه وکتورونو څخه عبارت ده چې د دوی په مابین باندې نسبت مساوي د یو سره شي. څه معنا؟ مثلا که موږ چېرته که دا وکتور د دې وکتور سره مساوي وي نو که د A وکتور راواخو او د B په وکتور باندې یې وویشو نسبت یې مساوي ده یو سره ده. که چېرته د مثبت یو سره مساوي شي دې ته مساوي وکتورونه ویلی شو او که د یو سره مساوي نه شي بیا ورته مساوي وکتورونه ویلی نه شو. دریم ډول د وکتورونو مخالف وکتورونه دي. مخالف وکتورونه اوس موږ څنګه تعریفوو؟ مخالف وکتورونه د هغه موازي وکتورونو څخه عبارت ده چې مقدارونه یې په خپل منځ کې سره مساوي مګر جهتونه یې د یو په یو لوري او د بلې هم په بل لوري باندې. مخالف وکتورونه په اصل کې د مساوي وکتورونو له جنسه دي خو صرف جهتونه یې په یو او بل لوري باندې واقع دي. مثلا که مو دا د A وکتور وي دا به بیا د B وکتور. د A او د B وکتورونه اوس دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره مساوي وکتورونه دي او دغه مخالف وکتورونه دي او دغه مخالف وکتورونه موږ داسې ویلی سو یعنې ښودلی په دې ډول باندې سو دا د مساوات علامه سو او دا هم د مخالف وکتورونه علامه سو. مثلا د A وکتور موازي ده
د بي وکتور سره خو جهت یې مخالف دی یو جهت په یو لوري باندې او د بل جهت بیا په بل لوري باندې او بله داسې هم ویلی شو چې مخالف وکتورونه د هغه وکتورونو څخه عبارت ده چې د دوی څخه نسبت منفي یو ترلاسه شي مثلا که چیرته مونږ د A وکتور راواخو او د B په وکتور باندې یې وویشو نسبت به مساوي له منفي یو سره شي که د یو منفي یو سره مساوي سو نو په لحاظه دغه وکتورونو ته بیا مخالف وکتورونه ویل کېږي څلورم ډول یو بل ډول د وکتورونو تعریفوو چې هغه هم مختلف وکتورونه دي څلورم مختلف وکتورونه مختلف وکتورونه موږ څنګه تعریفوو مختلف وکتورونه د هغه وکتورونو څخه عبارت ده چې نه هم جهته وي او نه مقدارونه په خپل منځ کې سره مساوي یعنې دا معنی چې یو ګډوډ سیستم د وکتورونو که چیرته مواقع سي دغه وکتورونو ته بیا مختلف وکتورونه ویلی شو لکه مثلا که مو دا د A وکتور وي او دا د B وکتور دې دواړو وکتورونو ته موږ ویلی شو مخالف وکتورونه ځکه چې دا وکتورونه نه مختلف وکتورونه دا مختلف وکتورونه نه مخالف وکتورونه کېدای سي نه مساوي وکتورونه کېدای سي او نه هم موازي وکتورونه کېدای سي پنځم ډول یو بل ډول ده او هغه هم یو مهم ډول ده صفري وکتور حتمي ده چې صفري وکتور به یو وي ځکه مو په دې برخه کې وکتورونه وویلې موازي وکتورونه مساوي وکتورونه مخالف وکتورونه مختلف وکتورونه او صفري وکتور ځکه مجموعه نه ده شمېر بیا دوه نه وي د هغه وکتور څخه عبارت ده چې د یو وکتور مبدا په انجام باندې مطابق وي که د یو وکتور مبدا په انجام باندې مطابقه سوله نو دې وکتور ته بیا صفري وکتور ویل کېږي او صفري وکتور په دې سمبول سره ښودلی شو د صفري وکتور په جهت او همدارنګه د جهت په مقدار باندې باید بحث ونشي دا و د وکتورونو موضوع په دې برخه کې اوس د وکتورونو د ډولونو څخه یوه بله موضوع چې د وکتورونو محصله یا مجموعه ده د وکتورونو محصله یا مجموعه موږ کولی سو دوه یا څو وکتورونه په خپل منځ کې یو له بله سره د دوی په خپل منځ کې یوه محصله پیدا کړو د دې د محصلې د پیدا کولو لپاره یا د هغه د مجموعي مقدار د پیدا کولو یا د ترلاسه کولو لپاره کولی شو په دوو طریقو باندې د دې وکتور محصله ترلاسه کړو یو له هغې څخه اول د انتقال طریقه د انتقال په طریقه د وکتورونو محصله پیدا کول په دې طریقه د وکتورونو د محصلې د پیدا کولو لپاره څنګه کولی سو یو وکتور راخو یوې نقطې ته یې انتقالوو یوې کیفي نقطې ته انتقالوو دویم وکتور هغه اول وکتور ته داسې ور انتقالوو چې د دویم وکتور مبدا د لومړي وکتور په انجام باندې منطبقه سي وروسته د لومړني وکتور مبدا د وروستني وکتور یا د دویم وکتور د مبدا سره وصلوو او همدغې وکتور ته یې محصله وکتور ویلی شو د مثال په ډول باندې مثلا دا مو د A وکتور سو دا مو د B وکتور سو کله موږ نه چیرته د A B وکتور محصله غوښتل سوې وي نو څنګه کولی شو دا وکتور به مساوي او موازي یوې نقطې ته انتقال کړو تاسو داسې فکر وکوئ چې نوموړی وکتور مو د A زبر و نقطې ته را انتقال دا وکتور له دې سره هم موازي ده او هم همجهته د B وکتور به و د A وکتور داسې را انتقال کړو مساوي موازي چې مبدا یې په انجام باندې منطبق مثلا دا مو د B وکتور را انتقال او دې وکتور ته به زبر وکتور وروسته څنګه کولی شو د لومړي وکتور مبدا د دویم وکتور د انجام سره وصل کوو دا به یې دې سره وصل دې ته ویل کېږي A جمع B وکتور او دا مساوي د R محصله وکتور سره او دغه محصله پیدا کول بیا د 11 صنف فزیک موضوع ده او په همغه برخه کې به بیا خپل فارمولونه ورته ترلاسه کړو بل دویمه طریقه د وکتورونو محصله
محصله د متوازي الاضلاع په طریقه د متوازي الاضلاع په طریقه په دې طریقه اوس څنګه کولی شو ویکټورونه محصله پیدا په نوموړې طریقه د ویکټورونو د محصلې د پیدا کولو لپاره یو ویکټور په خپل حال باندې پرېږدو دویم ویکټور لومړي ویکټور ته داسې انتقالوو چې مبداوې یو پر بل باندې منطبق شي وروسته له هغه څه د هر ویکټور څخه د بل ویکټور سره مساوي موازي خطونه رسمو د تقاطع نقطه یې راخلو او د ویکټورونو د مبدا سره یې وصلوو کوم قطع خط چې ترلاسه شو یا کوم اوږدوالی چې د ویکټور ترلاسه شو دې ته محصله ویکټور ویل کېږي د مثال په ډول که بالفرض دا مو د A ویکټور وي د B ویکټور په دې برخه کې داسې انتقالوو بالفرض د B ویکټور مو دلته واقع ده دا د B ویکټور و د A ویکټور داسې انتقالوو چې مساوي او موازي را انتقال شي و د A ویکټور مبدا ته په دې ډول باندې دا مو د B ویکټور شو وروسته له هغه څخه د هر ویکټور څخه د بل ویکټور سره موازي خطونه رسمو دا په دې ډول باندې او د دې ویکټور څخه هم د لومړني ویکټور سره مساوي او موازي خطونه رسمو یوه تقاطع نقطه به ترلاسه شي او نوموړې تقاطع نقطه به د ویکټورونو د مبدا سره وصل کو او دې ته ویل کېږي آر محصله ویکټور او آر مو عبارت د A ویکټور جمع د B ویکټور څخه ده دا و د ویکټورونو محصلې پیدا کول د ویکټورونو د محصلې د ویکټورونو په برخه کې دوه نور مهم موضوعات دي چې انشاءالله دا په راتلونکي ساعت کې تاسو حضور ته وړاندې کړو هیله امید ده چې د موضوع څخه مو پوره استفاده کړې